ډېر ښکلي شاعرانو به واورېده، ډېره ښایسته مشاعره وه. یو څو شاعران پکې داسې یو شاعر دي چې هغوی ته زه دا یو درخواست کوم چې دا شاعري داسې شی دی چې دا تاسو خپل مور و پلار او خویندو وروڼو او بچو ته اورولی شئ، نو بس بیا ټیک ده. چې څوک یې خپل خویندو وروڼو او مور پلار او بچو ته نشي اورولی، نو هغه شاعري د قام بچو ته مه اوروئ. وجه دا ده چې شاعر چې دی د قام سترګې دی، د قام دماغي دی، د قام سوچي، او دی چې کم څه وړاندې کوي نو دا د سوچ دی کړی، دا قدرتي طور د ده په ده الهام کېږي او راځي او هغه ولس ته وړاندې کوي. نو تاسو یقین وکئ چې ډېر ښکلي شاعران مو واورېده. زه ډېر خوشحاله یم، ډېره ښه مشاعره وه او ډېر ښه اورېدونکي وو، ښه پوهېدونکي وو، په ښکلو شعرونو یې داد ورکړو. د غني خان په حواله باندې خبره ده، نو چونکې خبرې زه نه کوم، شعرونه وایم، خو وویلی شو چې د غني خان په هکله څه ویل پکار دي. نو یو خو دا سندرغاړي ډېر بې احتیاطه شوي دي، دوی اکثر د رحمان بابا او د غني خان او د باباګانو سره اکثر ناروا کوي، څه شعرونه د هغوی په نامه باندې مشهور او بس هغوی کتاب نه ګوري، حساب سره کاري، کتاب سره کار نه وي د سندرغاړو د ځینو. نو دغه یو مهرباني سندرغاړي کوئ چې کتاب ګورئ. ځینې اوس دا یو کلام چې و دا پکې د غني خان نه و، دا رباعي چې کومه وه. نو ذهن کې دا ساتئ چې د دې باباګانو سره خلک تړي ډېر شعرونه، لکه رحمان بابا سره خلکو شعرونه تړلي، وایي چې په جیب کې د پیسې نه وي رحمانه که په ډک بازار روان یې بازار نه دی. دا اوس د رحمان بابا شعر نه دی. غني خان د پښتو ادب یو داسې ستن ده، د پښتو شاعرۍ دا عبارت چې دی نو دا په 15 غټو ستنو باندې ولاړ دی. په هغې کې خوشحال، رحمان، غني، حمزه، اجمل خټک، دا 15 ستنې دي. اوس چې کوم شاعر ژوندی نو د هغه پته نه لګي، چې کله نه وي نو بیا پته ولګي چې د هغه څه مقام دی. په ژوندونې باندې ډېر کم خلک وي. حمزه بابا چې دی خلکو په ژوندونې باندې قدرولی دی، په ژوندونې نازولی دی، په ژوندونې بللی دی. دا خوشبخته شاعران ډېر کم پیدا کړي. او افریدو کې خو ډېر لوی لوی شاعران پیدا کېږي، خیبر افریدی، ساحر افریدی، خاطر افریدی، یو د بل ښایسته د بل نه بل ښایسته. نو غني خان چې دی هغه زموږ د دور یو داسې شاعر دی چې د خوشحال بابا نه پس د رښتیا ویلو کومه لړۍ چې بنده شوې وه هغه غني خان بیا جاري کړه، او بیا په دې خفه و، په دې خفه هم و. هر څه ویلي دي چې څه په زړه راغلي دي، ښه سپینې سپینې ویلي دي. بیا وایي غني وایي که مې د زړه خبره وکړه، غني وایي که مې د زړه خبره وکړه پښتانه به مې په سر لرګي کړي مات. او بیا چې څه په زړه راغلي دي هغه ویلي دي. د دې نه علاوه غني خان چې دی د خدای پاک ډېر لوی عاشق دی، د خدای پاک د ذات سره بې انتها مینه ده، او د حسن په لار باندې خدای لټوي. هغه نه ورځ ما تپوس وکړو، نو ما ته وایي چې د بولا خدای چې دی نو هغه قهار او جبار دی. بولا د خدای نه خلک یری، او زه په خدای بیانوم. زما خدای چې دی هغه رحیم او کریم دی. نو غني خان د خدای پاک ځکه خو وایي چې ما په ګل کې ولید، ما په ګل کې ولید، ته یې نه مومې کتاب کې. اے بولا ستا نیم کتاب دې واورېدو رباب کې. د دې نه اندازه کوئ چې د حسن په لاره باندې غني خان د الله د ذات پېژندګلي کول او د الله د ذات سره نزدېکت او مناسبت او محبت خلکو له د حسن په لاره پیدا کوي. نو داسې خلک ډېر کم دي. د دې نه علاوه د غني خان نور ډېر ګڼ اړخونه دي چې په شاعرۍ کې هغه نوي انقلابات راوستي دي. د پښتو شاعرۍ رنګ تر دغه وخته پورې بل شان و. غني خان چې دی هغه بیخي بدل کړی دی، هغه پکې خپل رنګ اچولی دی. د پښتو ولسي شاعرۍ رنګ چې دی چاربیته، نیمکۍ، رباعي، بګتۍ، د دې څیزونو رنګ یې راغستی دی. او د انګریزي د فری ورس
آزاد نظم رنګ یې راغستی دی او ځان له یوه نوې لاره جوړه کړې ده او داسې لاره جوړه کړې ده لکه سیلاب چې راشي او د ځان سره هر څه وړي د هغې مخې ته چې هر شی راځي نو ځان سره وړي نو د غني خان فکر چې دی هغه داسې دی لکه د سیلاب په شان هغه هر څه اوچتوي خو شرط پکې دا دی چې د غني خان فکر ته د رسېدو دپاره هغومره سطحي هغومره مازغه پکار دی هغومره ذهن پکار دی غني زموږ د پښتو ادب یو ډېره لویه ستن ده پکار ده چې د شاعري ټولې دنیا ته موږ ورسوو په مختلفو ژبو کې ترجمه کړو نو هلته به د غني خان حق ادا شي او پښتانه پکار ده چې غني خان لولي غني خان او خوشحال بابا چې دي د دوی په شاعرۍ کې ډېرې ترخې خبرې هم شته بدې نه دی په کوم خلکو ته ویلي دي خو په دې خیال چې هغوی د پښتو او د پښتنو ځان بشرات ګڼلي دي او بیا یې خبره کړې ده او ښه ډاډه یې کړې ده نو د دې وجې نه غني خان چې دی هغه ته ستاسو دا درناوی پیش کول ستاسو دا د غني خان کلامونه وړاندې کول ډېر خوند دې وکړو یقینا زه ډېر خوشحاله شوم او پرنسپل صاحب ته ډېره مبارکي چې بچي مو ډېر بچیور شوي دي هغوی چې دا کومه ټولنه جوړه کړې ده دا کوم یونین چې جوړ کړی دی دا ډېر د کار دی او د دې چې څومره حوصله افزایي کېدی شي هغه کول پکار